السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولر ټاپک او موضوع دا د سولر پینل د جوړښت د موادو پر رابطه باندې یعنی چې سولر پینل د کومو مهمو موادو څخه جوړ شوی ټوټل سولر پینل د وخ اسمه مهمو موادو څخه جوړ شوی لکه څنګه چې تاسو په دی وایټ بورډ باندې وینئ اول د سولر پینل پریم یا چوکاټ دی سولر پینل چې دی اول د دې لپاره پریم یا چوکاټ جوړ شوی دویم پوزیشن کې سولر پینل لپاره شیشه ده یعنی تاسو چې سولر پینل وینئ په خپل دغه سولر پینل او شیشه باندې برابر شوی نو اول دی کې چې باندې شیشه لګیدل او د شیشه نه وروسته دریم پوزیشن کې انکپسولینټ انکپسولینټ هغه سریشي پلاستیکي مواد ته وایي چې دغه شیشه او لینز سولر پینل چې دا د یو بل سره مضبوطوي نو څلورم پوزیشن کې په دغه کې سولر پینل لینز یا د سولر پینل سیلونه دي کوم چې تاسو په سولر پینل باندې وینئ څلورم پوزیشن کې د سولر پینل سیل یا د سولر پینل لینز دی او پنځم نمبر کې انکپسولینټ دی د سولر پینل د لینز نصب کولو څخه وروسته په هغې باندې انکپسولینټ چې کوم هغه سریشي مواد دي یا هغه سریش دي نو هغې ته انکپسولینټ وایي دا په لینز باندې لګېږي او د دې نه وروسته بیک شیټ دی دغه بیک شیټ به یا سپینې یا به توري چې هغه د رنګ په واسطه باندې د دغه بیک شیټ د سولر پینل جوړېږي څه کله چې دغه شپږ سیستمونه په سولر پینل کې برابر شي د دې نه وروسته دې ته اووم نمبر کې جنکشن بکسه چې په دې کې ډیوټې لګېدلي او پازیټیو او نیګیټیو مثبت او منفي په دغه باندې چین کېږي او جنکشن بکسه د دې په خاطر لګېږي چې دا بایپاس سولر پینل کار او فعالیت اجرا کوي بایپاس سولر پینل کار او فعالیت هغه ته ویل کېږي چې جنکشن بکسه ته دوباره دې ته د بیټرۍ نه برق ورنشي او بل دا دی چې په کله چې په سولر پینل باندې ورېز راځي په کوم یو ساحه باندې نو سولر پینل باید ټول کرنټ قطع نه کړي نو دغه دپاره جنکشن بکسه نصب کېږي او د جنکشن بکسې نه وروسته دې ته چې دی پازیټیو او نیګیټیو ویرونه چې کلرونه سره او تور دي دې ته نصب او کنیکشن کېږي نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پینل د جوړښت موادو په رابطه باندې وه ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم